که چېرته غواړئ د خپل کاروبار دپاره د بیل یو وړیا سیستم ولرئ نو تاسو کولی شئ دا بالکل په وړیا توګه ترلاسه کړئ پرته د کوم بندیز څخه او پرته له کوم لګښت څخه. په دې سیستم کې څه دي چې دا تاسو کولی شئ د خپل پلورنځي دپاره یې وکاروئ، لکه مشتري نوم دی، د اړیکو شماره ده، جنس ورته لیکې، نوعیت او دا شیان ټول معلومات جزئیات یې لیکې. کله چې بیل تکمیل شو نو بیا ذخیره یې کړه. دا به ستاسو کمپیوټر کې ذخیره شي. دا به چیرته ذخیره وي؟ دلته به د ډیټابیس شیټ ته راشئ نو دلته وګوره کوم مشتریانو ته چې تاسو بیل اجرا کړی دی دا ټول نومونه هلته شته، نمبر هم شته، څونه پیسې درکړي، څونه پرې پاتې دي، او دا یې هم نیټه او دا یې هم لینک که چیرته غواړئ چې هغه بیل د پی ډي اف شکل کې چې ذخیره شوی دی بیا یې وګورئ یا یې هم پرنټ کړئ نو دلته یې کولی شئ پرنټ یې کړئ. همدا ډول د کې د ایکسپینس یعنې هغه لګښتونه چې دي مصارف دي هغه هم دلته تاسو کولی شئ رسولی شئ او بیا د هرې میاشتې لګښتونه دلته تاسو جلا جلا وګورئ دا ډول. نو دا سیستم به څنګه تاسو ترلاسه کوئ بالکل په وړیا توګه. د هغې دپاره به تاسو راشئ چې زما دغه نوې صفحه ده دا به راته یو لایک او فالو یې کوئ. نو زه چې څومره هم ټمپلیټونه دي په آینده کې انشاءالله هغه د همدغه صفحې د لارې نه ټول در سره وړیا شریکوم، درسونه یې، ویډیوګانې یې، ټمپلیټونه یې، تر څو چې دا صفحه ښه فالوورز پیدا کړي، ښه ملاتړ ترلاسه کړي. کوشش وکړئ چې دا فالوورزو تعداد یې زیات کړئ. نو څه شی چې ما جوړ کړي دي تر اوسه پورې مې خرڅول بیا به هر څه وړیا وي. نو د دغه بیل سیستم ترلاسه کولو لپاره دلته تاسو وګورئ چې د روزنامچې په اړه باندې ما یو ویډیو جوړه کړې ده. دغه ویډیو په دا کومنټ برخه کې راشه ورته ولیکه ماته بیل راولېږه یا بیل ولیکه. هر چا چې کومنټ کې بیل لیکلی و زه ورسره اړیکه نیسم د مسنجر د لارې نه، زه ورسره کمپلیټ شریکوم. بل ځای تاسو نشئ پیدا کولی، یوازې همدلته چې کومنټ ولیکئ. صحیح دی؟ د دې صفحې لینک زه په کومنټ کې هم درسره شریکوم، په ډسکرپشن کې به هم وي او هغه باندې کلیک وکړئ، بیا راشئ دا صفحه لایک یې کړئ، فالو یې کړئ. ښې چارې.